سلامونه نیکې احترامات په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ او د صحت په جامو به پټ یاستئ. نن زمونږ درس چې دا د ناون په اړه ده چې ناون څه شی ده، څنګه کار کوي او د کومو شیانو لپاره استعمالیږي. راځو وټ از ناون، ناون څه شی ده. لکه د دې په اړه مخکې هم موږ معلومات ورکړي وو د ناون په اړه چې دا ناون څه شی ده. Noun is a word. Noun یوه کلمه ده which tells about person, which tell us what a person, place and thing is called. چې موږ ته دغه خبر راکوي چې دغه سړی یا یو ځای یا یو شخص څه ورته ویل کیږي یا څه شی بلل کیږي. مطلب دا چې سړي ته څه ویل کیږي، څه بلل کیږي، هغه د په کوم نوم سره یادیږي. پلیس په کوم نوم سره بلل کیږي، کوم څه شی ورته یادیږي. همدارنګه یو څیز یو شي په اړه هم موږ پکې پوښتنه کولی شو. بل ګوره د ناون لپاره موږ زیات تعریفونه لرو. موږ وایو چې ناون is a naming word، دا د یو نوم ورکولو کلمه ده. یا موږ وایو چې خو دغه تعریف غلط دی چې موږ وایو ناون is the name of everything، ناون د هر شي نوم ده. اوس ګوره هلته یادونه د شي شوې ده چې د هر سي نوم ده، د هر څیز نوم ده، د هر شي نوم ده. اوس که زه وایم چې احمد خو یو شی نه ده که نه، خو یو انسان ده، د یو شخص نوم ده، د یو شي نوم خو نه ده، نو دا تعریف بیا غلط ده. هلته په خپل معنا یوازې د شیانو لپاره هغه تعریف شوی دی چې یوازې ته پکې د شي نو ذکر وکړي نو هغه صحیح ده، خو همداسې د نوم او بیا د ځای لپاره هغه تعریف نه راځي. بل که تاسو دلته ګورئ نوټ ده، یادونه یې پکې کړې ده چې دې ده کې the name is given to، هغه نوم چې ورکول کیږي څه شي ته ورکول کیږي، to people چې شخص ته ورکول کیږي، کسانو ته ورکول کیږي، things شیانو ته ورکول کیږي، or places او یا ځایونو ته ورکول کیږي. یعنی هغه نومونه کوم چې شیانو ته ورکول کیږي، یعنی people ته ورکول کیږي، things شیانو ته ورکول کیږي، or place او یا هم ځایونو ته ورکول کیږي، نو هغه ته څه شی وایي. ګوره the name is given to people, thing or places in order to identify them properly and quickly، چې دوی معرفي کړي موږ ته په صحیح ډول او په تیزۍ سره. یعنی هغه نومونه چې کسانو، شیانو او ځایونو ته ورکول کیږي هغې ته څه شی وایي، ناون وایي. خو تر ټولو نه ښه او غوره تعریف داسې ده چې موږ ووایو noun is a word which، ګوره ناون چې ده یو کلمه ده which is used for person, place, thing, animal, idea, quantity and quality، چې دلته په ذکر شوي هم دي. ناون یو کلمه ده کوم چې د شخص، ځای، شیانو، حیواناتو، نظریې، کیفیت او د مقدار په اړه استعمالیږي. دلته ګوره مثالونه مو ورکړي څنګه ناون د شخص یا د یو شي لپاره کس لپاره استعمالیږي، څنګه د یو پرسن لپاره استعمالیږي. پرسن لپاره استعمالیږي لکه واحد شو، سټوډنټ شو، همدارنګه جان شو. صحیح ده. لکه دا اوس موږ سره نومونه دي د پرسن لپاره موږ استعمالو. بل هم د پلیس لپاره استعمالیږي، د ځي لپاره څنګه لکه افغانستان شو، هم شو، کور، امریکا، داسې نور شو. نور مثالونه هم پکې تاسو اضافه کولی شئ. بل لکه انیمل شو، موږ سره حیواناتو لپاره هم موږ استعمالو، څنګه لکه شیپ شو، پسه، الیفنټ، فیل، کیټ، پیشو، ټایګر، پړانګ، دغسې شیانو لپاره موږ انیملز، یعنې دا هم یو نوم شو که نه. اوس که موږ یوازې ووایو چې noun is the name of person, place and thing، noun د ځي یا شخص یا د شي نوم شو، نو دلته خو که موږ اوس ووایو چې کیټ دا هم یو نوم ده، نو دلته ولې دا نه ذکر شوی، خو حیوان ده، نو هلته دا پوره پرفیکټ تعریف دی چې موږ وایو noun is the name of person, place, thing, animal, idea, quality and quantity. داسې موږ اوس ویلی شو. بل موږ سره idea ده لکه نظریه شو، لکه سجیشن شو، یو وړاندوینه چاته کوي، یا ډیسیژن شو، پرېکړه کړی، دا هم یو نوم ده، دا هم یو ناون ده. ګورې دې ته موږ ناون ویلی شو. صحیح ده. بل کوالټي د کیفیت ده لکه بیوټي، ښایست، هانسټي، صداقت، دا هم ناون شو. کوانټیټي مقدار، کیلوګرام، پاونډ، دا موږ سره یو ناون شو. نو دا ګوره موږ سره څنګه تعریف ده، پرفیکټ تعریف ده چې noun is the name of person, place, thing, animal, idea, quality and quantity. دغه نن زمونږ درس د ناون په اړه و. هیله لرم چې تاسو ترې خوند واخلئ او څه ترې زده کړئ. انشاءالله نن مو په دې درس کې ویل چې زیات ورځ موږ وقفه کړې وله، نو تر څو چې موږ نورو ویډیوګانې ډېرې اوږدې دي موږ سره، چې تاسو موږ سره بور نه شئ. او بل لږ تخنیکي مشکلات هم دي، په دې خاطر موږ تاسو لپاره نن یو وړه ویډیو جوړه کړله.